سلامونه ملګرو، جابر شاه درویش یم. ملګرو دا ویډیو مې وکړه، ډیر زیات خفه شوم. په 400 بایپاس سره په خوا کې نن یو واقعه شوې ده چې لینټر شروع مزدورانو کار کولو، په شټرنګ کې څه خرابتیا راغله او سره د سریې او سره د شټرنګ ټول لینټر را پریوته دي. نو هغه کې څه مزدوران لاندې ګیر شوي دي، څه پکې جوبل شوي دي، زخمیان دي. نو دا ویډیو وګورئ. اخر غالب یا ټیو خړا بس د الله تعالی طرف و لیبر خو یو شپږه به کې زخمیان دي، غم لیکلي هسپتال ته او ریسکیو والا تم ټلیفون کو دي سره د خو کې ویم په ټیم را رسیدل لګیا دي او دوه کسان په ګیرو یو تر وته غم روغ دي، شکر دی الله دې بلم خیر ورکي. یو کس پکې غیر کوته کو دي وخت ریسکیو والا لګیا دي د یو کس کم دین خطرې او دغه الله دې کی چې دغه روغ روزي باقاعده چې کم دینو هغه سیستم لاندې پریوتی وي. نو دغه تاسو ته دغه یو صورتحال چې کوم دی نو هغه شریکومه دا منځو بایپاس باندې علیم آباد سره دا لنټر چې کوم دی د ایمان پراپرټي د سوري لاندې د دوی دلته کې کې بارګینو او ورسره چې کوم دی نو دی کې میګا مارټو او چې کله دغه شو نو دینه مخکې باران شو او باران نه پس چې کوم دی نو بیا دا دغه شو تاسو وینئ چې دی وخت دغه سیخونه هغه کټ کوي کس غیب دی. دغه ریسکیو اپریشن روان دی. ریسکیو اپریشن کې څونه پورې کامیابیږي الله دې کې چې دغه سړی روغ روزي یو تیوته